د خلکو شور ولولې نارې ټول د اوزلوبې د جوړېدو په خاطر دي. د قندوز د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکي د ګاونډیو ولایتونو تخار، بدخشان او همداشان د بغلان اوسیدونکي راغلي په کندوز کې له ولولو ډکه د اوزلوبې لوبه جوړه سوې تر څو له نږدې وګوري. په کندوز ولایت کې د اوزلوبې فدراسیون مسؤلین وایي دغه په زړه پورې لوبۍ د پهلوانانو هڅونې او د بزکشي غوره لیګ کې د کندوزي لوبغاړو ځلیدنې په موخه جوړه کړې ده. پرونۍ لوبه چې وه د لیګ د آمادګۍ لپاره وه. تقریبا موږ 15 د قوس کابل کې لیګ لرو. موږ پرون چپاندازان ته آماده کړل. اماسونه هم چپاندازان څه کوم کړل چې کم چپانداز، کم پهلوان، کم آس کابل لیګ لپاره باید وي. موږ لیست جوړو، کاتگوری بندی کوو چپاندازانو او د آسونو ترمنځ. آمادگی لیگ برگزار میشه از طرف فدراسیون بزکشی، از طرف مستفیدان ولایت کندوز راه اندازی شده راجع به آمادگی لیگ. یک آمادگی بگیریم ما که په ورته مهال د کندوز او اړوندو ولسوالیو لرو پرتو سیمو څخه د دغې په زړه پورې لوبې نندارې ته راغلي سیلانیان جوړه شوې لوبه له خونده ډکه بولي. له مسؤلینو غواړي چې د اوزلوبې په جوړېدو کې دې هڅانده اوسي. امروز ما وسایل بزکشی آمدیم که در ولایت قندوز یک بزکشی بسیار خوب برای انداخته شده و این بزکشی یکی از ورزش‌های عنعنوی ماست. واقعا ډېره ښه نظم برابر ده او ډېره ښکلې فضا ده او ډېره ښه بزکشي ده. نو همدې لپاره راغلي یو. اوزلوبه په هیواد کې د نورو لوبو پرتله له پوره لرغونتیا څخه برخمنه لوبه ګڼل کیږي چې د نړۍ په کچه ګڼ شمیر مینوال لري. خو په کندوز ولایت کې بیا د فدراسیون له لوري دغه لوبې ته ډیره پاملرنه شوې او د ژوندي ساتو په برخه کې د پام وړ هڅې روانې دي.